السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. افغانانو واقعي چې د قیامت نه مخکې قیامت دی په دې مبارکه روژه کې کم وحشت چې په افغانستان کې وشو، زموږ ملي اردوواله شهیدان شو، عام ولس په شفاخانو کې په جنازو کې. خو خبره دا ده چې دومره ظلم په یو دنیا کې هم نه کېږي افغانانو. خو موږ باید نور خپل دشمن خپل ځای معلوم کړو چې زموږ د اصلي جنگ دلته چا راوړی. او اشرف غني صاحب نه دا غوښتنه کوو چې اشرف غني صاحب نور سپین دي هیوادوالو ته ویوه شپ شپ نشل تالو ما ملي اردوواله و شهیدانه وه، ما وروره زموږ عام ولس شهیدانه وه. وروره دغه ډرامو په دغه شیانو باندې موږ ټول پوهېږو. دا کم جنګ چې روان دی وروره دا همدغه $1 دی ورور صاحب مهربانه ټولو ته ورکړل کېږي. حکومت ته هم ورکوي، د افغانستان حکومت ته، طالب ته هم ورکوي، داعش ته هم ورکوي صاحب مهربانه، او پاکستان ته هم ورکوي ټریننګ سنټرونه هلته دي. صفا خبره ده افغانانو که طالب یې سر نه مني او داعش نه مني، حکومت نه مني او پاکستان نه مني، هغه د خپل کار دی. مګر یو واضح ثبوت دی په قطر دفتر دا پیسې څوک ورکوي. نو څنګه چې تاله $1 درکوي هغه حلال دی، چې موږ افغانستان حکومت ته ورکوي حرام دي. مبارزینو د تاسې وانه غږ کوم، ما په دې وانه ویډیو هم ډکه کړې، زه بیا دلته بیا دغه لینک ولګوم. راځئ چې موږ او تاسې اصلي جرړه پیدا کړو دې جنګ په دې وانه مبارزه وکړو. ما 3 کاله مخکې په بلجیم کې دا خبره کړې وه، هغې وخت کې پی ټي ایم نه و، مشال خان ټکر صاحب نور مبارزین وو. دا مې ویل چې راځئ موږ او تاسې د اروپین پارلمان مخې ته یا د امریکې سفارتونو مخې ته مظاهرې وکړو. دا جنګ دی راوړی، دا د جنگ بټنه چې دا په واشنګټن کې ده. څنګه چې تاجکستان نه موږ برق را تېر کړی، تاجکستان والا که توکمه وواله په افغانستان کې به برق نه وي. څنګه چې واشنګټن نه توکمه ووال شو جنګ ختم په افغانستان کې. په طالب باندې دا خبرې ته نشي اړولی. طالب دغه اوسنی جنګ چې دی دغه اوسنی نه، اوس د امریکایانو د کفر جنګ نشته، خپله ملي اردوواله وژني، ځان هم مړ کوي، تا ته وایي جهاد دی. نه په قرآن کې شته دی دا جهاد. ټول دنیا علما ویل چې په افغانستان کې جهاد نشته، طالب یې سره نه مني او شته دی. د ټول دنیا ته دا معلومات دی چې د کوټې شورا چېرته ده، د پېښور شورا چېرته ده، ولسوالان کوم ځای کې ناست دي، دا ټول معلومات دي. طالب دا خبره نه مني، نه ته په طالب اړولی شي. بله ورځ د طالبان یو ملا و هغه الماس په نوم باندې څنګه غلطه خبره وکړه چې د اصحابو دغه به چې اصحابو خپل دغه ته ویلې چې یاره دا روژه په دې دغه ماتوي، هغه داسې الفاظ استعمال کړي چې زه نه په ادبي چوکاټ کې ویلی شم او نه غیر ادبي چوکاټ کې ویلی شم. خو طالب تا ته راځي په فیسبوکونو د هغې دفاع کوي، ځکه چې هغه طالب سړی دی. که دغه خبره ما وکړه په ما باندې طالب کفر فتوا لګوي، او تا د اصحابو پسې خبره وکړه دا خو تا کفر کړی، مګر هم د هغې سړی دی ورور صاحب مهرباني خبره نشته، سپین باد دی. او افغانانو دغه 400 فامیله دا خو د پاکستان خبرونه وایي چې د داعش دا د پاکستان نه تلي وو. زه یې نه وایم د پاکستان، نو ولې دا نړیوال دی پاکستان ته نه وایي چې دا خو ستا له طرف نه راغلي دا خو دهشتګرد وو. پاکستان او تاسې وروره زه هم د پاکستان دشمن یم، تاسې هم هستئ، خو دومره نه ده چې ټول شی نه پاکستان کوي. سهار ماښام پاکستان او پنجاب او هیله منډۍ او دا او هغه. پاکستان یو حصهدار دی د دې جنګ. د شیرعلی خان صاحب خبره دا د مزدوران یو چوک دی پاکستان، چې کرنډۍ دی پکاري او کوم بګلکار دی پکاري او کوم مزدور دی پکاري، چې ډالر چا ورکړه ورو د هغې طرف ته دي. دا نن هم امریکا ورته ټلیفون کوي چې دغه اډې ماته خالي کړه د ایران په خلاف باندې، په خدای چې د ډالر په مقابل کې به ټولې اډې به د پاکستان د امریکې په خدمت کې وي. و د حمید ګل خبره تاسې واورئ، د آیسای مشر تېر شوی وخت په رښتینې دنیا دی. هغه وایي چې موږ آزاد نه یو، موږ له ملک راکړی مګر ازادي موږ نه لرو. زمونږ هر یو جنرال د پوځ مشر چې ټاکل کېږي د امریکې نه منظوري راځي. نو ولې په دې باندې موږ سر نه خلاصوو؟ دا څنګه کېدی شي چې د طالبان د 500 ملکونو سره مقابله کوي او داعش په هماغه غر کې ناست د داعش سره مقابله نشي کولی؟ دا څنګه طالب دی چې 30 یا 40 کاله طالبان راځي 200-300 د ملي اردو والا چې ښه اسلحې ښه مهمات ورسره دي او هغه صاحب مهربانه نیسي او شهیدانه یو پوسته ترې نیسي. دا تیاری چې شوي دا خو 15 منټو کې تیاری راځيږي په نیم ساعت کې. و افغانانو دا ټول د افغان وجلو لوبې دي. په دې د عام ولس د عام طالب د عام ملي اردو والا د عام خلکو مغزه نه خلاصېږي. دا پردي جنګونه یې دلته راوړي. موږ همیشه دا خبره کړې چې موږ د جهاد نه منکر نه یو، مګر په افغانستان کې د جهاد په نوم باندې نور کارونه کېږي او اوس روان دي.
خپل ورونه وژني، خپل پلونه مکتبونه دا لوځي، دې ته موږ بیا جهاد ویو. بس یا نور د خدای په لحاظ باندې راځئ چې مظاهرې وکړو د اختر نه پس، راځئ چې دا کرونا وایرس تیر شو، راځئ چې د امریکې د سفارت مخې ته، د یورپین سفارت مخونو ته مخې ته راځئ چې موږ ټول سره یو ځای شو، راځئ چې په دې خپله مبارزه وکړو. دا حقیقتونه ووایه، یا خو راته معلوم نه دي، یا راته معلوم دي وی نه، یا یېرېږئ څه مشکلات لرئ، زه در باندې خپله غاړه خلاصوم. نو دغه جنګ چې دی دا پردی جنګ دی، په موږ باندې وروره دا تپل شوی دی. دغه وروره ټولې منصوبې ټول شیونه چې دي د بل ځای نه راځي، ډالر د یو بانک نه راځي، د یو بټوې نه راځي، هغه ټول باندې تقسیمیږي او افغان پکې وژل کېږي. دا خدای چې دا په کوم دي کې راغلي چې اوس کافر نشته موږ په خپلو کې یو بل سره وژنو؟ په کوم قرآن په کوم دي کې شته دی؟ خو خبره دا ده چې په دې باندې باید زموږ سر خلاص شي چې راځئ د اختر نه پس په دې باندې مبارزه وکړو. په دې باندې نه کېږي چې ته طالب ته کنځلې وکړې او طالب تا ته کنځلې وکړي چې ته د پاکستان بچې او ته د امریکې بچې. قسم دې کړی دې نه شی جوړ شي. دا ټول شیونه باندې موږ پوهېږو، هم په طالبانو کې د خلکو خپلوان شته، هم په حکومت کې شته دی. ښه ورته معلوم دي چې کوم ځایونو کې ټول ناست او کوم ځایونو کې ټریننګ سنټرونه دي. هماغه د مجاهدینو چې ټریننګ کول، هماغه ځای کې اوس نور خلک ټریننګ کوي د پاکستان، او شاته څوک ولاړ دی. په دې باندې موږ مبارزه وکړو. په خدای لپاره حقیقتونه ووایي.